رونو دقه دور روان دی. ګوره د خدای د عذابونو مختلف شکلونه په موږ د پاسه را روان دي. دا ګرانی ده او دا بیماری ده او دا ماشي دی او دا فلانکي وایرس دی او ډینګي وایرس دی او دا فلانکي دی او فلانکي دی او فلانکي دی. دا ټینشن موږ له دماغو کې جوړ دی. دا سوچ او غلط فکرونه سوچونه زموږ په دماغو کې پراته دي. دا موږ د خدای نه لرې یو خفه کېږي. یو صرف موبایل باندې چې څومره ګناه کېږي په موبایل، یقین کوه که 100 کاله مخکې په سینما کې په بربنډو فلمونو دونه ګناه کېده. سینما ته به یو 10 کسان تلل، دونه به نه تلل. د کلي نه به یو 2 کسه لاړل او یو فلم به مثلا وکتل. سینما کې به یو 1500 کسان ناستو، فلم به وکتل. لږ کسان به تل، بېدینه کسان به هر سړی به نه تل. او راشه نن وګوره موبایل کې یو کارډ واچي، څه ورته وایي هغه شي ته میموري کارډ، پکې ور واچي او په سوونو بربند فلمونه در سره په بلستن کې پراته دي. بچی نه ته خبرې سره په بلستن کې پټ کړی، ته خو یې ګنې زه مودیم او بچی مې موده دی او هغه بربند فلمونه ګوري. ښځې ګوري، جنکۍ ګوري، هلکانې ګوري. نو په دې دومره لویه ګناه به د خدای غصه په جوش کې راځي که به نه راځي؟ موږ وایو ګراني شوه، بجلي نشته او بیماری شو، کینسر شو، پلانکي بیماری، ورپسې نورې به راروانې. د خدای نه موږ لرې یو که یو موبایل باندې څومره یو کمپیوټر. مهرباني وکړه د دې بچو د کمپیوټر هغه څیزونه وګوره چې کوم کې هغه څه ورته وایي محفوظ کوي، څه ورته وایي شی فولډر وګوره چې هغې کې هغه څه محفوظ کړي دي، څه پې ګوري. زما بچي انټرنیټ لګولی دی او زما بچي انټرنیټ لګولی دی او په هغې باندې پلانکی یونیورسټۍ کتابونه ګوري، سټډي کوي. او زما بچي انټرنیټ لګولی دی او د پلانکی کالج او د پلانکی د دنیا پې ګوري او نوې تجربات پې کوي. تجربې مجربې نشته، دننه ځان خبر کا څه پې ګوري. مونږ ته خلک الوی که نه مونږ خبرېږو، مولیان هر څه نه خبرېږي. دننه وګوره چې ستا بچي په کمپیوټر څه ګوري، تا ته په څه باندې کمپیوټر پته اخیستی دی او تا باندې انټرنیټ په څه بنیاد لګولی دی او کوي پې څه دننه. هغه شی وګوره که نه هغه لګوندی او اوس هلکان په الفلامو دي، هغې پکې هغه دغه نمبر یې خپلې ورکړي د خبر شوی یم چې بل څوک یې ګوري نه، کوډ یې ورکړي. دا د جلا مقام ای د پیغمبر امتیه، ای د ښکلي پیغمبر امتیه، ای د لوی الله د ښکلي خدای خشته بنده په کوم طرف روان د خدای باغي شوې، د پیغمبر باغي شوې، د قرآن باغي شوې. دا دومره تکالیف چې زمونږ پیغمبر علیه السلام او صحابو تیرول دی، څه دې لپاره تیرول چې تا نه به دا مسلمان جوړېږي. هغه دوکه او ټګي په خپل ځای دا شی به دنه جوړېږي. نن جنکۍ هلکان ټول یو شان دی، په دوکانونو کې ځای په ځای به یو شی وړو، په 15 روپۍ ورکوه او د دنیا فلمونه درته اچوي او د دنیا بربنډتوب به پې ګورې. ته د خدای نه نه یېرېږي، د خدای د قهر نه ته بلکل نه یېرېږي. دا سیلاب نه دې عبرت وانه غېشته، زلزلې نه دې عبرت وانه غېشته، د دې ګرانو نه دې عبرت وانه غېشته. ملا درته خبرې کوي در باندې بوج دی، تبلیغ والا غریبانان درته لګیا دي در باندې بوج دی. خدای را دې دلته کې بلي مړه هر وخت لګیا دي، صاحب اړې را غوږونه یې راله ستړی کړل. دغه شی چې دې غوږ ته نیولې دی په هغې نه ستړی کوي. دا مونږ دق الهاکم التکاثر الله وایي دا خو د دنیا سزا ده. وایي د مال ډېروالي، د بچو ډېروالي غافله کړی حتی زرتم المقابر. ای دنیا کې به هر څه تېر شي خو مقبرې له به ځای که به نه ځي، د قبرونو ملاقات به وشي. نو بیا به هلته سي کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. پوه به شی وایي، نور تفصیل درته نه وایي، خبر به شی. کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم، دوزخ به راته ښکاره شي. ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تپوس به درنه کېږي دا مال مې دې در کړی، دا ځواني مې دې در کړې وه، دا سترګې دې در کړې چې ته بې زناکارۍ ته ګورې، دا غوږونه مې دې در کړې چې ته په ډمتوب اورې، دا خوله مې دې در کړې چې ته په کنځل کې. دا په خدای څومره یاد کړه، په دې سترګو دې الله ته او د الله کائناتو نه څونه عبرت واخیست، او په دې غوږونو دې د خدای ذکر او د الله دین څومره واورېد. هغه د بني اسرائیلو قصه ده، حذو النعل بالنعل،
څنګه سپلې د سپلې برابر اصل د حضور پاک مبارک پیشنګوئی دا چې بنی اسرائیلو کې مور سره چا علانیتن ښکاره زنا کړې وي زما امت کې به هغه خلک پیدا شي چې خپلې مور سره به دغسې کوي دا به کېږي خو خدای دې موږ د عذاب نه وساتي وروڼو بس یو خبره درته الله ته رجوع کړي زما خو وروڼه یې دومره محبت سره ما له راځئ مانځله د لرې لرې ځای نه نو زما پیرزونه ده چې تاسو ته ځکه رور چې رور ته څنګه وایي یو دا مهرباني کوئ الله یاد ساتي الله ذکر کوئ استغفار ډېر وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زه روزانه 100 کرت استغفار او بل روایت کې راځي وي زه 100 نه زیات استغفار وایم روزانه نبی علیہ السلام فرمایي استغفار کې څوک وایي ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وی نبی علیہ السلام ته الله وی تر څو ته موجود دې په دې خلکو عذاب نه راوړي دا عذاب د پاره ستا وجود دفاع ده او ستا نه پس چې استغفار وي عذاب به پیدا استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب یا استغفر الله من كل ذنب واتوب تدانی و استغفر الله استغفر الله استغفر دا یو ټکی خو ته یاد دی دا ډېر وایي دویم تلاوت د قرآن شریف کوي ذکر و اذکار کوي نیکانو خلقو سره عالمانو سره خپل تعلق پیدا کړي او د دین په خبرو مه تنګېږي که مقبره کې وي که په جنازه کې وي که په صلح کې وي که جمعه کې وي که اختر کې وي که تبلیغ والا حضرات چې څوک د دین خبره درته کوي غور سره اوره دا ووایه چې دا زما د خدای خبرې د انسان په ژبه چلېږي زما د پیغمبر خبرې د انسان په ژبه چلېږي زما د فایدې خبرې په هغې مه تنګېږه ګورې د خدای غضب له به دعوت ورکړي الله به ښه زما په خبره ته تنګېږي په قهر به شي درته خدای الله ته انابت الله ته رجوع خدای یادول دا د عذاب تنبه ده په دې بدنه خدای عذاب تنبه رب العالمین دې مونږ د عذابونو نه وساتي یا الله مونږ د عذابونو نه وساتي خدای زمون په زړه کې ستا طرف ته انابت او رجوع پیدا کړي انسان چې کله په دنیا کې د الله د احکامات روګردانیو کې او دې باغی شي نو بیا په الله په دنیا کې عذابونه راولي او د انسان د الله نه د الله د احکامو د روګردانۍ لوی سبب دا غفلت دی رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی الہاکم التکاثر وی انسانانو تاسو دا مالونو او دا بچو ډیروالی غافل کړي واقعي چې یو سړی لګی په دې سوچ او فکر کې دی چې زما مال دې ډیر شي او ټوله ورځ هم دې پسې منډې ترړې وی زما بچی دې زیات شي زما قوم قبیله دې زیات شي او ټوله ورځ او شپه په دې قصو پسې منډې وی دې د الله نه غافلی نی منځ ته خیالي که منځ کوي هم د منډو ترړو منځ نه د الله تعالی ذکر و اذکار او تلاوت ته خیالي دی دا تلاوت او ذکر د دولت او د مال او د ګټو په میانس کې رکاوټ ګڼي کدا سپاره تلاوت کوم خو دی ډیوټي له په وخت نه رسم کدا لږ وختي پاسو برسه کړ کدا تلاوت کوم نو دا دکانداری می خرابېږي دا ګاک را نزي نو زما مال به کم شي دولت به کم شي الله فرمایي وی تاسو د دنیا د مال منډو ترړو د بچو د پاره منډو ترړو او د دې سیزونو ډیروالی د الله نه غافل کړي چې کله انسان غافل شي دته باغی وی بیا دې د الله د حکمونو روګردانی کوي نو د آخرت سزا هم شته درته رستو ویم او د دنیا سزا هم ګورې شته په دې آیت کې خو الله د دنیا د سزا د آخرت د سزا ذکر کوي او په نورو آیاتونو کې رب العالمین بیا د دنیا د سزا ذکر هم کوي چې خدای دا انسان بیا په دنیا کې رونیسي او چغې ترې وباسي بني اسرائیل
دا یو مضبوط قوم ولکه څنګه چې زمونږ مسلمانان په دې زمانه کې یو مضبوط قوم دی، دغسې بني اسرائیل مضبوط قوم تیر شوی دی او ډیر زیاتو، ډیر خواره شوی. دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی. دا هغه 12 زامنو د هغې نه الله د هغه د اولاد خور کړی دی او ډیر زیات پیغمبران بیا د دوی د اصلاح دپاره او د دې د هدایت دپاره رب العالمین را لیږلی دي. او تورات شو، زبور شو، انجیل شو، دا غټ درې واړه کتابونه د دې خلقو د دې بني اسرائیلو د اصلاح دپاره په مختلفو زمانو کې پروردګار را لیږلی. د الله احسانات په دومره و چې د حد نه وتی، لکه څنګه چې په موږ د الله احسانات دي. قرآن شریف کې الله فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولادا، زما پیرزونه یاد کې کړ، زما نعمتونه ځان ترا مخکې کې چې تاسو باندې ما کوم نعمتونه او احسانات کړی دي. وانی فضلتکم علی العالمین، تاسو ما د هغې زمانې په ټول مخلوق غوره مخلوق پیدا کړی دی. لکه چې زمونږ دا وایو، علما هم درته وایي چې دا ټول تاسو زمونږ د نبي علیه السلام امت په ټول مخلوق باندې غوره دی. د دې لپاره وایي چې تاسو د الله د دې نعمت شکریه ادا کړئ. نو بني اسرائیل د خپلې زمانې چې څومره انسانانو په هغې کې غوره او بیا نور نعمتونه هم الله ورته شماري چې داسې احسانات مې در باندې وکړل چې د فرعون نه مې خلاص کړی یې، داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې من او سلوات رنجبین سیسې به مې در کولې، داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې ستاسو دشمن فرعون مې ستاسو وړاندې هلاک کړی دی، داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې تورات مې در کړی دی، داسې احسانات مې در کړي دي چې چینې مې د کاڼي نه راخوټ کولې دي، داسې احسانات مې کړي دي چې بیت المقدس مې در باندې آزاد کړی دی. داسې لږ نه، ډېر زیات نعمتونه دا الله تعالی په بني اسرائیلو کړي دي. لیکن څنګه چې په موږ الله احسان کړی دی، ډېر احسانات دي په موږ، تاسې په هغوی موږ هم تاسو ته هغه د الله نعمتونه در یادو چې شکریه ادا کړئ. دارنګې به پیغمبرانو بني اسرائیلو ته د الله هغه نعمتونه ور یادول چې دې شکریه ادا کړي. لیکن وروڼو د الله نه باغیان شو، د پیغمبرانو خبرې نه منلې. اوس خو علما لګیا دي خلکو ته نصیحت کوي، هغې ته ډایرکټ پیغمبر براته، هر قوم کې به جدا جدا پیغمبرو او هر علاقه کې به جدا جدا پیغمبرو او په هر زمانه کې به جدا پیغمبرو.